السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ خوشحاله وئ. ګران ملګرو زه یم سید الله حسن زلبي تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې ستاسو درښیم چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې د شعر غزل او نعتونو د جوړولو لپاره څنګه دغه سره خپل عکس ښایسته ډول راوستلی شو. که څه هم تاسو چېرته غواړئ په یو عکس باندې ویډیو جوړه کړئ نو تاسو په ډېر ښکلي انداز سره په خپل صرف یو عکس باندې ویډیو جوړولی شئ او بیا تاسو له هغه سره شعر غزل نعت هر څه چې تاسو غواړئ یا بل ډول میوزیک هغه ورسره راوستلی شئ په ډېر ښکلي او ښایسته انداز سره. لکه تاسو ته په سکرین باندې ویډیو ښکاري موږ دا ډول ویډیو څنګه جوړول شو او همدې ته ورته نور خوندور فلمونه څنګه په خپل انځور باندې لګولی شو. نو راځم په ویډیو درته پیل کوم خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم په خورا ترنه هیله کومه که چېرته تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ. نو ملګرو اول وار به تاسو د دې لپاره یو اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن نوم دی مومنټس. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې اچولی وي. تاسو له هغه ځای څخه به ډېر اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. د ویډیو لاندې کوم لیکل چې ښکاري په دغه کلیک وکړئ لاندې کومه صفحه چې راځي هغه د ډسکرپشن وي هلته به لینک پروت وي په هغه لینک کلیک او تاسو اپلیکیشن درته ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ لومړی دا ډول انټرفیس لري. د ټول نه اول به تاسو راشئ که چېرته تاسو اتومېټیک په کمره باندې عکس اخلئ دلته اوس تاسو عکس هم اخیستلی شئ. لاندې تاسو ته د فولډر په شان د اپشن ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ اوس به تاسو د خپلې خوښې انځور ورته راواخلئ. دې ځای چې تاسو هر ډول انځور وي هغه ورته راواخلئ دلته تاسو ولګوئ. مثال په ډول زه دغه یو انځور اخلم نو تاسو چې هر یو واخلئ دلته بېلابېل ډېر خوندور په زړه پورې فلمونه پکې شته چې تاسو له هغه ځای څخه ډېره استفاده کولی شئ. دلته چې تاسو دې خواته راشئ په دې کې ډېر خوندور فلمونه دي لکه دغه تاسو انځور پکې نور هم ایخوا دیخوا وړی شي. دا ټول انیمیشن دي نو ځکه په دې ډول سره دا ډېر خوندور فلمونه پکې دي. زه تاسو ته ځینې درښایم تاسو ته ښکاري دغه لکه دغه نور دې خواته چې راشئ دې کې نور ډېر ښایسته فلمونه دي تاسو دلته دغه لیدلی شئ. په دې کې تاسو خپل انځور راوستلی شئ. تاسو که میوزیک هم ورسره اډ کول شئ نو تر ټولو خوندور فلم چې دغه یو دی تاسو ته ښکاري په سکرین باندې لکه فیسبوک کې چې یو لایو ویډیو روانه وي په دغه شکل کې وي تاسو ته ښکاري دغه هم تاسو جوړولی شئ. د دې پرته تاسو دغه یو هم او دې خواته چې راشئ نور ډېر خوندور فلمونه پکې دي. نو دې هر یو که تاسو خپل انځور لګولی شئ او کله چې تاسو غواړئ دغه انځور البته دغه ویډیو تاسو جوړوئ نو پورته تاسو سیو اپشن ښکاري دغه کې هم تاسو په دغه سیو اپشن کلیک کړئ دغه انځور هم ترې سیو کولی شئ. اوس صرف انځور سیو شو. اوس که چېرته تاسو غواړئ دې څخه ویډیو جوړه کړئ لومړی تاسو که غواړئ میوزیک هم ورسره اډ کولی شئ د خپل خوښې میوزیک. دلته تاسو ته میوزیک اپشن ښکاري په دې کونج کې په دغه به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړ اوس تاسو د خپل موبایل ټول میوزیک راځي تاسو دلته ښکاري چې هر یو تاسو غواړئ هغه ورسره راوستلی شئ. مثال په ډول ما دغه میوزیک ورسره راوست. دلته تاسو اوس میوزیک پلی کړئ. کله مو چې میوزیک پلی کړ دلته تاسو ته لاندې کامره اپشن ښکاري په دغه به تاسو کلیک وکړئ. ګوره زه دغه په دغه کلیک کوم او تاسو میوزیک اول پلی کړئ بیا په دغه اپشن کلیک وکړئ. په دې ډول سره اوس تاسو ته ښکاري ملګرو ویډیو شروع شوه. اوس څومره دقیقې ویډیو تاسو غواړئ البته سیکنډه دغه میوزیک 3 سیکنډه دی همدومره تاسو هم جوړولی شئ چې کوم ځای باندې تاسو سټاپ کړئ همدومره ویډیو ترې جوړېږي. زه لږ ورته انتظار کوم. نو دا دوستانو 3 سیکنډه ویډیو ما ترې جوړه کړه. کله چې دغه ویډیو تاسو جوړه کړه نو اوس تاسو ته لاندې ډن اپشن ښکاري په دغه ډن اپشن به کلیک وکړئ او دغه ویډیو به ستاسو خپل موبایل ګیلري ته سیو شي. نو په دغه طریقه تاسو دغه ویډیو په دغه کې ښایسته ویډیوګانې جوړولی شئ. راځم دوهمې طریقې ته. تاسو به هغه دوهمې طریقې لپاره راشئ خپل موبایل کې ګرین ماسټر اپلیکیشن به راخلاص کړئ. نو کله چې تاسو ګرین ماسټر اپلیکیشن راخلاص کړئ دلته به تاسو لومړی خپل یو انځور ورته راواخلئ. هر ډول انځور چې وي تاسو به د خپلې خوښې انځور ورته راواخلئ. نو ما دغه انځور راواخلئ. دلته تاسو دغه انځور کرپ کولی هم شئ تاسو دلته چې وغواړئ دا تاسو کرپ کړئ دغسې. کله مو چې کراف کړ او دلته تاسو ته د ماسک اپشن آن کړئ او دلته د شیپ باندې کلیک وکړئ دغه انځور دغسې جوړ کړئ. کله مو چې دغسې جوړ کړ دغه لږ شاته یوسئ او اوس به تاسو خپله ګرین سکرین دغه ویډیو ورته راواخلئ. هم دوستانو کله چې تاسو دغه انځور جوړ کړ دغسې اوس به تاسو د ګرین سکرین ویډیو ورته راواخلئ. ما خو له اوله راخیستې دلته به راشئ کروما کی ته. کروما کی کې به دلته څخه ګرین سکرین لرې کړئ. کله مو چې ګرین سکرین ترې لرې کړ د دې کوالټي به هم لږ شانتې جوړه کړئ. نو دا به لږ مخې ته راوړئ زون به یې کوئ دغسې. کله مو چې جوړه کړه له انځور سره به مناسب جوړ کړئ. اوس به دغه انځور بالکل جوړ شي په دغه شکل سره دغه ویډیو تاسو ګورئ چې دغه جوړه شوه. نو په دغه طریقې سره تاسو په دغه
کاین ماستر اپلیکیشن کې هغه دوهم اپلیکیشن کې تاسو ښایسته په انځور باندې ښایسته ویډیوګانې جوړولی شئ. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، نو دغه طریقې تاسو داسې ښایسته ویډیوګانې جوړولی شئ. او که چېرته نو ملګرو باید یادونه وکړم چې دغه ویډیو لینک هم ما تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې اچولی دی، د ګرین سکرین تاسو ته ښکاري، نو تاسو ډسکرپشن څخه هغه ترلاسه کولی شئ. ملګرو دا وه زموږ نننی ویډیو په دې هیله چې ویډیو هم خوښ شوي وي. که چېرې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو ضرور لایک کړئ، خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښه شېبې ولرئ.